عباس ستانکزی کوم ځایونه چې د خلکو په منځ کې نه وي او ځان یې پټ کړی وي حکومت یې دوام نشي کولی. سلام، وخت مو په خیر، پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. عباس ستانکزی ویلي کوم ځایونه چې د خلکو په منځ کې نه وي او ځان یې پټ کړی وي حکومت یې دوام نشي کولی. عباس ستانکزی ویلي وو چې افغانستان اردو باید منحل شي، همداسې وشول. سوال دا دی چې عباس ستانکزی نو عالم الغیب دی یا ډیره ژوره سیاسي پوهه لري چې څه وایي هماغسې کیږي. ډېر خلک په دې نظر دي چې عباس ستانکزی نر سړی دی، حق خبره کوي. په داسې حال کې چې دا مسله بیخي بل ډول ده. نه پوهېږم چې ولې دا نقل قول د سیاست د کوم مشهور څانګوال دی رانه هیر دی ویلي دي چې سیاست کې هیڅ هم تصادفي نه واقع کېږي، بلکې هر څه له مخکې پلان او ډیزاین کېږي او بیا بشپړېږي. موږ ولیدل چې د قطر د مذاکراتو په پیل کې عباس ستانکزی ګیرنده درلوده، بیا یې وروسته غټه کړه. عباس ستانکزی پر دین هیڅ باور نه لري. د خلیلزاد غوندې په سیمه کې د امریکایي اهدافو دپاره لوبېدونکی شخصیت دی. زه باوري یم چې په دې نقص سره هیبت الله ستانکزی نشي زنداني کولی. ځکه تر شا د امریکایي استخبارات دي. که عباس ستانکزی کندهار ته مازې چپ ور وګوري، د هیبت الله په سر به د امریکایي بې پیلوټو الوتکې ګزمې زیاتې شي. کندهار کې ملا هیبت الله خپل ځای پنجوایي ته لیږدولی. د هغه حلقه د کندهار د عیدګاه جومات د امنیت دپاره تر جومات بلاکونه راتاوي او د داعش د حملې له ویرې د هر څه چمتووالی ورته نیولي دي. ملګرو، دا د نن ورځې چمتو کال خبر تر بیا هم په الله سپارم. ښه جاري ښه وخت.